نوریا چې مشهوره په نور احمد وه د ژوند تر ټولو غمجنه او دردونکې کیسه. نوریا هغه افغان پښتنه نجلۍ چې د هلمند ولایت اوسېدونکې ده. د کور سرپرستي ور پر غاړه وه. د هلکانو جامې به یې اغوستې وې او نه غوښتل یې چې خلک پرې خبر شي دا یوه نجلۍ ده. په یو کافي شاپ کې کار کاوه تر څو د کور لومړنۍ اړتیاوې ور پوره کړي. د نوریې پلار لا پخوا مړ و او د کور مشره وه. د کور سرپرستي ور پر غاړه وه. نور څوک نه و چې د دې د کور سرپرستي وکړي. او وروسته بیا د طالبانو لخوا نیول کیږي. عکسونه او ویډیوګانې ترې خپریږي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. نوریا هغه پښتنه افغان نجلۍ چې په هلمند ولایت کې په یو کافي شاپ کې د هلکانو په جامه کې کار کاوه. د طالبانو لخوا نیول کیږي او وروسته بیا ترې ویډیوګانې او عکسونه په سوشل میډیا کې خپریږي. نوریا چې د کور سرپرستي ور پر غاړه وه، پلار یې پخوا مړ شوی و. نو یوازینۍ کسه وه چې د خپل کور اړتیاوې ور پوره کړي. نوریا له طالبانو څخه غواړي چې د هغه عاملین دي زر تر زره په سزا واورول شي چې ویډیوګانې او عکسونه ترې خپاره کړي. نوریا یوه افغانه پښتنه نجلۍ چې د هلکانو په جامه کې به یې په یو کافي شاپ کې کار کاوه. او همدارنګه هغه ویلی دي چې د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخونزاده عکسونه او ویډیوګانې ناروا بللی دي. نو دا د قانون خلاف کار یې هم کړی دی. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.